اوله خبره دا ده چې دا کم د دویم واده شوقیان دي دویم واده نه دی یو مجبوری ده مجبوری ځان ته خبره ده هغه نه در یادوم یو مسجد ده سترګې پټې دي روپۍ لري ازمش چمن والا وای نه چې روپۍ پاتېږي ښځه دې پاتې شي عجب پر دواړو سترګو چې روپۍ پاتېږي ستا لور دې پاتې شي لا که دې دغه روغ پرېږدم ستا لور دې پاتې شي خدا نه خواسته چې بل څوک یې وکړي دی مړ شي هغه پر ځوانه ځواني باندې صحیح سلو سعید ابن مسیب دا تابعی و فقیه ډېر لوی عالم و د ده یوه لور وه لور یې د قرآن حافظه وه عالمه وه نو هغه وخت باچا هغه خلیفه عبدالملک د زوی دپاره مرکه ورته وکړه چې دا ستا لور ما ته راکړه ده نه ورکوله بیا باچا ډېر دباو ورباندې کښېښودل نه یې درکول بله ورځ د ده یو شاګرد د سعید ابو وداع نومېدی نو هغه څو ورځې سبقه کې نه معلومېدی بیا څو اخبار رالی ولې نه معلومېدی خیر خو به و هغه ولې هسې کور والا مې مړه سوله نو بیا بس په هغه اخته ولم نو ول تا غږ ولې نه کوئ یا به جنازې له درغلې وي یا فاتحې له درغلې هغه مال حضرت تا ته ولې تکلیف در کوم نو بیا ورته ویلې بل واده کول غواړې ول ما ته څوک راکوي زه غریب سړی یم زه ملا سړی یم ول چې ګر سره پیدا شي کوې ول ولې نه کوم سعید لاړی ابن مسیب رحمه الله کور ته د خپلې لورې چې پوښتنه وکړه چې زوی هغه پلانی چې زما سره سبق ویلی دی عالم دی فقید دی پوه دی څنګه خوښه دی دا چې واده ورسره جوړ شي هغه بابا پر دواړو سترګو عالم دی متقد دی بزرګ دی بس رالی چې رالی نکاح یې ور وتړله په 100 روپۍ معمولي روپۍ باندې چې نکاح یې ور وتړله بس دی ولاړی دغه دا طالب وای دا شاګرد د خو شاګرد دی طالب دی کني عالم وو وزه دی حیران یم چې تا څنګه الله احسان را سره وکړي خیر کور ته ماښام ناست یم روزمات کومه دروازه وټکېدله دروازه چې وټکېدله زه ورغلم الخیر والسعید یم مال سعید دروازه مې خلاصه کړه زما استاد ولاړ دی مال حضرت خیر خیر تا به ویلې وای زه به درغلی نه 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 دا خبره نه ده ویلې ما ویلې یوازې کوروالا دې مړه سوله نو مناسبه نه ده چې ته یوازې ژوند تېروې دا د ده لور چې کومه ده هغه یې شاته ولاړه وله هغه یې داسې په لاس ورکړه ول دا ستا مبارک سارې نکاح تړلې ده ولې یوازې مناسبه نه ده بس ما کور ته کوروالا را دننه کړله دروازه مې بنده کړه کوروالا مې له ډېره شرم حیا ګزاره سوله زما مور ژوندۍ وه بیا هغه د ناویانو بیا د بید ډېره معاف بیا هغه کپړې مپړې 3 ورځې سره تېرې کړې دی زه پر چت وختم اعلان مې وکړ زما واده وسولو انو 3 ورځې بعد بیا ما ولید ډېره پوه عالمه د قرآن حافظه وله نو خوشحالم ډېر سولم الحمدلله اوس په دې زمن کې زه ته څو خبرې کول غواړم اوله خبره دا ده چې دا کم د دویم واده شوقیان دي دویم واده نه دی یو مجبوری ده مجبوری ځان ته خبره ده هغه نه در یادوم یو مسجد ده سترګې پټې دي روپۍ لري ازمش چمن والا وای نه چې روپۍ پاتېږي ښځه دې پاتې شي عجب پر دواړو سترګو چې روپۍ پاتېږي ستا لور دې پاتې شي لا که دې دغه روغ پرېږدم ستا لور دې پاتې شي خدا نه خواسته چې بل څوک یې وکړي دی مړ شي هغه پر ځوانه ځواني باندې صحیح سلو نو یو سړی رالی بل حجرې لره چې رالی ژاړي مال ژاړه مته یې ورکه څه وکړه پر چې ژاړې ورور ول مولوي صاحب دویم واده مې وکړ مال ښه بیا ول دویم واده چې مې وکړ نو بل اوس کور والا کښېنولم دا ولې کور والا زړې ول واده دې وکړ ما ول و ول ښځه دې پیدا کړه ما ول و ول خوشحاله ما ول و ول داسې پر دا زنګانه وټکولم ول زما ستا سره وعده ده که مام سړی نه کې پیدا ما ستا سره وعده ده تورې څنګه ویل ول ما ستا سره وعده ده که ما یار نه کې پیدا وکړم په تا نه ولیدی موت ودونه کوې خلکو لوڼې دی مفتي دي صحیح اوس یې ژړل وم نو څه وایه طلاقولی یې نه شي وایي هغه ډېر زورور کور دی ور طلاقولی هم نه شم ما ژاړه مه د ژړا مخکې به راغلی وای موږ یې نسو سر در خلاصولی دا اوس کې یو ځوان و کینسر بیماري و د کال 1.5 نو بیا ډېر ناجوړه و نو
دا راولاړ سو واده یې ور وکړي اعلان کې سړی مریض نو کینسر مریض خو ډېره ګرانه مریض ده الله دې هر چاته شفا ورکړي دا اوس هم یو سړی ډېر 15 ورځې په ټلیفون کړی زما لور کلثوم نومیږي د بچی د 10-12 کال ډېره ناجوړه ده او مور یې کینسر ده خدای دپاره دعا راته وکړي مولوي صاحب پر دواړو سترګې کوم نو دغه هلک ته واده ور وکړي دا چې کینسر بیماري وه ځوان و چې واده یې ور وکړي نن یې واده ور وکړي 10 ورځې بعد مړ سو هغه بچی پاته سول نو د دا بچی د پلار سر نه خلاصېدی د دې بچی د پلار سر نه خلاصېدی د مور سر نه خلاصېدی بیا ولې موږ ته وایي وایي دې تعلیم نه پکوئ ته د تعلیم خلاف یاست موږ څنګه خلاف یو موږ ویلی چې ته په کور کې یوازې شپې تېروې دغه زموږ بچی د دا ستا مبارک واده ښه خبره ده صحیح سلو تا اندازه ولګو پر دا بچی تر اوسه د واده د لاس نوکریزې لا نه دي ختمې سوي بیا کونډه سوله دا چا دا پیښه جوړه کړله منم د حلاله جانبه ده زما یقین دی ولیکن دا عقل هم یو